السلام علیکم ورونو، زه په لغمان شریف ولایت کې یم او زموږ شاته دا د قمر بنسټ مسجد دی چې ونه ما سره پارتنرشپ باندې موږ دلته جوړ کړی دی. الحمدلله خواته سا هم ده، د عمیقه سا ده، دلته بره ټانکۍ ده او دلته خلک اوبه څښلی شي په اسانه باندې او مسجد دی. مخکې دغه مسجد و د ورونو ماته قصه وکړه، د ورور وجره وه، خلکو په حیث د مسجد هم استفاده کوله. اوس موږ ته مستقل مسجد لرو، تقریبا 120 کسان پکې لمونځ کولی شي. قمر بنسټ په ټول افغانستان کې تقریبا 200 مساجد جوړ کړي دي او دا مساجد موږ شخصي جوړ کړي، بلکې تاسو غوندې ورونه دي، یو څوک خپل مور ته جوړوي، څوک خپل خواښې ته جوړوي، خپل خسر ته جوړوي، مساجد جوړوي په مختلف قنجونو د افغانستان کې. د شاته مسجد باندې سره د کلیوالو همکاري $2300 مصرف شوي دي. او که ته هم غواړې چې همداسې یو مسجد ولري او هر کس دلته تلاوت وکړي، لمونځ وکړي، دعا وکړي، یو د خیر خبره وکړي او ته په دې اجر کې برخه ولرې، نو حتما خپل خپلوانو سره، دوستانو سره، یو 15 کسان فامیل سره یو ځای شه، یو مسجد ځان ته په افغانستان کې جوړ کړه. ځکه مسجد نه فقط په افغانستان کې د عبادت یو ځای دی، بلکې د راټولېدل یو ځای دی. دلته خلک راټولیږي، دلته خلک اسلام زده کوي، قرآن زده کوي، لیک لوست زده کوي. نو مسجد یو اهم برخه د موږ د جامعه ده چې څومره هم ښایسته وي، جامعه به ښه ښکاري. نو انشاءالله حتما دې ویډیو نه بعد ته باید یو څو کسان ځان سره راټول کړي، یو مسجد په افغانستان یو کونج کې جوړ کړي. انشاءالله فقط $2300 دي. 10 کسان چې یو ځای کې هېڅ شی هم نه دي، چې مطمئن یم چې کوم اجر ته لاس راوړلی شي صدقه جاریه هغه ډېر عظیم دی او لاس نه ورنه کړي. نو دغه مسجد چې موږ جوړ کړی الحمدلله ګرانیزې شو تورور الله دې کلیوال ته هم اجر ورکړي چې کله هم موږ یو مسجد جوړو په دې پوه شي چې هغه کې الف نه ته په ټول شیان پکې وي، یعنی لاسپیکر نه ونیسه، سولره پورې، برق، فرش، هر څه پکې وي. او دا ټول پکې $2300 هېڅ پیسې نه دي. که ته وګورې په اروپا امریکا کې څو کسان سره یو ځای شي هېڅ پیسې نه دي. نو حتما یو مسجد جوړ کړي افغانستان کې او انشاءالله به په ژوند کې ته ډېره اسانتیا راولي، په تجارت کې برکت راولي او په ژوند کې به خوشحالتیا راولي. جزاک الله خیرا.